آیا تاسو ته پته شته چې یوه ښځه په رښتیا څه غواړي؟ یو سړی و چې د دې سوال د جواب دپاره په سفر ووتو. په پخوانۍ زمانه کې په یو لوی سلطنت کې یوې ملکې حکمراني کوله. د هغې قانون دومره سخت و چې هیچا پکې جرم نشو کولی. د ملکې په محل کې به ډېرو نوکرانو کارونه کول او یو نوکر پکې احمد هم و. هغه د وړوکوالي نه د ملکې خدمت کړی و او هیڅکله یې خیانت نه و کړی. خو یوه ورځ هر څه بدل شول. د ملکې د خزانې نه د یو قیمتي څیز غلا وشوه او خلکو دا خبره په احمد راواړوله. احمد ونیول شو او سمدستي د ملکې مخې ته حاضر کړی شو. تا زموږ د خزانې نه غلا کړې ده او تا ته خو پته ده چې د دې سزا مرګ دی. ملکې صاحبې، زه ستاسو وفادار پاتې شوی یم. مهرباني وکړئ، ما ته بښنه وکړئ. ملکه لږ ساعت دپاره چپ شوه. لږ سوچ یې وکړل او بیا یې وویل: ټیک ده، زه به تا ته یو موقع درکړم. که ته په هفته کې دننه دننه زما د یو سوال جواب ماله راکړې نو ته به ژوندی پاتې شي. کوم سوال ملکې صاحبې؟ ملکه لږه موسکی شوه او ویې ویل: دا راته ووایه چې یوه ښځه په رښتیا څه غواړي. نوکر حیران شو. دا له څنګه سوال دی؟ ما ته داسې لګي چې ملکه زما د مدد بانې لټوي. هغه د محل نه ووتلو او د خلکو نه یې تپوسونه شروع کړل. ای لوړه، تا خو واده کړی دی که نه؟ ته راته ووایه، ښځه څه غواړي؟ مولا ښځه څه غواړي؟ بس مال غواړي نه، نور څه غواړي؟ ای لوړه، ته راته ووایه، زما د ژوند سوال دی، ښځه څه غواړي؟ هغه مینه غواړي، نور یې څه نه غواړي. کاکا، ته راته ووایه، ښځه څه غواړي؟ بچې، ښځې له عزت ورکوه، بس هغه د عزت وږي. ته ولې؟ ته خو ښځه یې که نه؟ ما د یو سوال جواب راکړه، ښځه څه غواړي؟ لرې شه مولا، موږ پسې کېږو او ته پسې کېږې. ای خوله، ته راله جواب راکړه. ما له شرم راځي، زه نشم ویلی. دې ټولو جوابونو د احمد زړه مطمئن نه کو. ورځې تېرېدې او وخت ختمېدو ته نږدې کېده. تر دې چې یوه ورځ هغه یو تور او یاروونکي ځنګل ته داخل شو. هلته فضا سړه وه. باد داسې غږېده لکه پټ رازونه یې ښکاره کول. ناڅاپه یو یاروونکې بوډۍ جادوګره راښکاره شوه. اله، داسې دی؟ هغې په زورور او کلک اواز وویل: اهاهاها، ولې هانا ته دلته څه راغلی یې؟ احمد اول ویرېدو، خو بیا یې جادوګرې ته خپله ټوله کیسه وکړل. اهاهاها، ما له ستا د سوال جواب راځي، خو زما یو شرط دی. احمد خوشحاله شو. څه شرط جادوګرې بیبي؟ ته چې څه غواړې زه به هغه تاله درکوم، خو ما د مرګ نه بچ کړه. جادوګرې وویل: نو بس ته به ما سره واده کوې؟ دا لا څه مصیبت دی؟ د یو مصیبت نه په بلې مصیبت واړېده. ځکه چې ښځه ډېره بد شکله وه، خو که دا شرط یې نه منلو نو مرګ یې لازم و. زه ټیک ده، نو د مرګ نه خو دا ښځه چې تا سره واده وکړم. بله ورځ دواړه د ملکې محل ته لاړل. د ملکې مخې ته ودرېدل او جادوګرې په ډاډ غږ وویل: ملکې صاحبې، ستا د سوال جواب دا دی چې یوه ښځه دا غواړي چې په خاوند باندې دې صرف د هغې واک وچلېږي او خاوند دې صرف د هغې خبر اوري او هغه دې یوازې صرف د دې او د بل چا دپاره هغه په زړه کې ځای نه لري. ملکه موسکی شوه. دا بالکل سم جواب دی. ښځه همدا غواړي چې خاوند د هغې په کنټرول کې. بیا یې نوکر ته وکتل او ویې ویل: ته ازاد یې. نوکر یې د خوشحالۍ یو ساه واغسته. هغه د مرګ نه خلاص شوی و، خو اوس یې بل ازمیښت و، او هغه دا چې دې بدرنګه جادوګرې سره به واده کوي. واده وشو، خو دا واده د هغه د زړه د پاسه و. د واده په لومبۍ شپه یو عجیبه غوندې کار وشو. هغه بدرنګه جادوګره ورو بدلېده او په یوه ډېره ښایسته ښځه کې بدله شوه. احمد حیران شو. ښځې ورته په نرمه وویل: ما ته په اوله ورځ پته لګېدلې وه چې ته جوړ او غلام یې، ځکه چې ما درته د واده شرط کېښوده، نو تا سمدستي ومانه. نو چې ته لږ وس زما شوې، نو زه به ټوله ستا شم. او د دې نه وروستو
دواړو په مینه او خوشحالۍ ژوند تیر کړو.